سلامونه دوستانو ته امید لرم تاسو به راته روغ او جوړ ښه خوشحاله اوسئ. درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې مې درته نن یو بل بهتر د انلاین پیسو ګټلو اپلیکیشن دوستانو راوړی دی چې تاسو کولی شئ پیسې موبایل شمارې ته ولګئ. دوستانو یو ډېر ښه خوندور اپلیکیشن دی. په هر پیرل باندې 20 افغانۍ هم دوستانو دغه اپلیکیشن ورکوي. په دې کې تاسو مختلف ډوله تاسو پیسې ګټلی شئ. لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې وي او زموږ ټلګرام چینل کې به درڅنګ زموږ د واتساپ ګروپ کې به مې دوستانو نو زه تاسو ته به وښیم چې دغه ډول ته یو لینک وایي دوستانو. تاسو به راشئ په هغه لینک باندې داسې کلیک واخلئ. کله مو چې په هغه لینک باندې کلیک واخیستلو نو تاسو به ډایرکټ دوستانو پلی سټور ته بوځئ. تاسو کتلی شئ دغه به تاسو د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ او زما ریفرل کوډ چې کوم دی هغه به هم تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي او زموږ ټلګرام چینل کې هم شته دوستانو. کله مو چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سټور نه را انسټال کړ نو دغه به تاسو دوستانو اوس داسې وکړئ چې راخلاص به یې کوئ. زه هم راځم اپلیکیشن راخلاصوم. نو کله مو دوستانو دغه راخلاص کړ نو لږ ورته منتظر کیږو تر څو د ده صفحه موږ ته راخلاصه شي. نو لږ انتظار کوو تر څو دغه اپلیکیشن دوستانو تاسو کتلی شئ دغه موږ ته راخلاص شو. دلته وایي چې سلیکټ یور لانګویج چې تاسو انګلیسي یا پښتو یا دري ژبه باندې چې پوهېږئ هر ژبه د خپلې خوښې ژبه تاسو انتخابولی شئ دوستانو. نو په دغه ځای کې موږ د ژبې راځي د خپلې خوښې یوه ژبه تاسو ورته انتخاب کړئ. زه مثلا پښتو انتخابوم. نو تاسو هم چې هر څه انتخابوئ کومه ژبه باندې پوهېږئ انتخاب یې کړئ دوستانو. نو لږ منتظر کېږو تر څو دې صفحه موږ ته راخلاص شي. که تاسو ته بعضې وخت کارنګ لوکیشن ورته خلاصوئ کوم جی پی ایس علامه چې دی دوستانو. نو راځو وایي ښه راغلاست. راځو ادامه باندې کلیک اخلو. موږ دې ته ادامه ورکوو. ښه نو په دې کې موږ او تاسو لومړی اکاونټ دوستانو جوړوو. لاندې برخه کې موږ تاسو ته راځي اکاونټ جوړول. په دغه اکاونټ جوړولو باندې کلیک اخلو. دا کې یو فورم دی دوستانو چې لومړی دی په دې کې نوم دی، ایمیل دی، تلیفون شماره دی، پاسورډ دی او زما ریفرل کوډ تاسو په سکرین هم ښکاري. همدغه ریفرل کوډ به دوستانو تاسو ورکړئ. نو همدغه ریفرل کوډ چې کوم درته ښکاري دغه به هم دوستانو تاسو په دغه ځای کې ورکړئ. نو د تاسو اکاونټ چې دی هغه به جوړ شي. نو لومړی کې دوستانو نوم ورکړئ، یو ایمیل به ورکړئ او بیا به یوه د تلیفون شماره ورکړئ. کله مو تلیفون شماره مو ورکړه دوستانو په دغه ځای کې بیا خپل کوډ ورکړئ. درنه هېر نه شي او سکرین شاټ باید ترې وباسئ او دغه زما ریفرل کوډ چې کوم درته ښکاري په سکرین دغه به هم ورکړئ. کله مو چې دغه ورکړئ نو را به شئ په اکاونټ جوړولو باندې دوستانو بیا کلیک واخلئ. ریفرل ډېر مهم دی چې ریفرل تاسو زما ورکړئ تر څو زما ته هم ګټه ورسېږي او تاسو ته هم یو څه ګټه دوستانو ورسېږي. نو لږ منتظر کېږو تر څو د صفحه موږ ته دوستانو راخلاصه شي. ښه په دې کې دوستانو موږ ته دغه صفحه راخلاصه شوله. په دې کې د موږ تاسو راځو خپل کوم هغه چې دی په دغه پروفایل نشان باندې کلیک اخلو. په دې کې بله د مختلف ډول د مسلکي کسب کار په توګه دوستانو دغه هم تاسو انتخاب کولی شئ. په دې کې مختلفې طریقې دي که نه چې پیسې پکې وګټو. خو دغه ریفرل برخه چې کوم ده دوستانو په دې باندې هم تاسو کلیک واخلئ. نو په دې کې دغه د شخصي معلومات د کسب کار اکاونټ معلومات هغه لومړي کې دوستانو نو ادرس غواړي تاسو څخه، ولایت غواړي، کوم کسب کې تلیفون شماره غواړي، کوم کسب یا مسلک په اړه چې تاسو معلومات لرئ همغه کوم مسلک مې همغه ورته انتخاب کړئ دوستانو. نو په دې کې له دې څخه هم موږ تاسو دوستانو به اوس بیګ لاړ شو. راځو بلنه د پیسو کوم دغه ګټنه چې دوستانو په دې باندې کلیک اخلو. نو په دې کې زموږ ریفرل کوډ دغه تاسو ریفرل کوډ به وي دغه تاسو در سره کاپي کړئ، نورو ملګرو ته به یې ولېږئ او په دغه شیر باندې به کلیک واخلئ. دغه لینک به هم در سره دوستانو کاپي کړئ یا په واتساپ، ټلیګرام تاسو کولی شئ چاته ولېږئ یا فیسبوک کې. نو په هر ریفرل باندې تاسو ته 20 افغانۍ دوستانو درکوي. دغه لینک در سره کاپي کولی هم چې په فیسبوک کې هم دوستانو تاسو شیر کولی شئ. په هر ریفرل سره تاسو ته دغه دوستانو 20 افغانۍ درکوي. نو ښه ریفرل چې ورته راولی په یو ریفرل باندې تاسو دوستانو دغه 20 افغانۍ درکوي. ښه دوستانو په دې کې اوس راځو په دغه برخه کې راځو اکاونټ ته. اکاونټ ته چې موږ کله راغلو په دې کې د مسلکي کسب کار په توګه یو ځای شوی که نه. راځو په دغه فالولو باندې کلیک اخلو او په ادامه باندې کلیک اخلو. په دې کې دوستانو شخصي معلومات دي چې تاسو په اړه به یعنې خپل معلومات به تاسو ورته لیکئ. دلته به تاسو دوستانو څه وکئ خپل په اړه به ورته ووایئ تاسو څه شي کې مسلک لرئ کوم ډول. ادرس به دوستانو ورکئ او په دې کې به تاسو راشئ خپل یو ولایت به ورکړئ او تلیفون شماره به ورکړئ. د مسلک معلومات دوستانو څنګه تاسو ورکوئ مثلا راشئ دغه جمع نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخیسته تاسو د دوی مسلک اړوند مکمل معلومات چې په کوم شي کې تاسو مسلک لرئ هغه تاسو کولی شئ. نو مثلا زه راځم
کمپیوټر ته دوستانو کمپیوټر برخه زه مثلا انتخابوم که نه نو کله دا ورته انتخاب کړه لږ منتظر کېږم تر څو اوس موږ ته د کمپیوټر په اړه ټول معلومات دلته راکړي چې تاسو موږ خپل مسلک ورته وټاکو. ها دوستانو مثلا په دغه ځای کې موږ ته اوس کمپیوټر کار په کمپیوټر کار باندې زه دوستانو کلیک اخلم ورته داسې تاسو طریقه ښیم راځم په لاندې ادامه باندې کلیک اخلم. تاسو ته وایي کلنۍ تجربه څومره تجربه لرئ دوستانو په دې کې که نه نو ټیټ قیمت 100 افغانۍ او په نوموړي مسلک کې تاسو د کار ټیټ قیمت څومره دی که نه دا څومره کار کوئ تر ټولو ټیټ قیمت هغه به ورته انتخاب کړئ او تر ټولو لوړ قیمت به ورته انتخاب کړئ که نه مثلا تاسو چې کار کوئ څومره قیمت لري دغه به ورته انتخاب کړئ لوړ څومره دی مثلا لوړ قیمت دلته 500 افغانۍ دی څومره چې ورکوئ او مسلک اضافه کړئ په دې مسلک اضافه کولو باندې به کلیک ورته واخلئ تاسو مسلک به دوستانو په دې کې اضافه شي. په دې کې تاسو کولی شئ ځان لپاره شیان واخلئ خرڅ کړئ او دغه پیغامونو برخه دوستانو په دې کې پیغامونه تاسو ته به راځي تاسو به خلکو ته پیغامونه لیکئ که نه کوم شی تاسو ترې اخلئ او تاسو یې پرې خرڅوئ دغه مکمل معلومات به په دغه پیغامونو کې وي دوستانو میسیجونو کې نو دغه ټوله باندې کلیک واخلئ په دې کې مکمل معلومات دلته ټول دوستانو لیکلي دي که نه تاسو کتلی شئ په دې کې مسلکونه دي هر څه دي که نه زراعت او مالداري ده ډیجیټل بریښنا ده او همداشانتې نور ډېر زیات معلومات دی او کسبکاران چې په دې کې کوم دي دوستانو هغه تاسو کتلی شئ نو تاسو دغه کسبکاران کتلی شئ په دې کې مختلف ډول کسبکاران دي تاسو دغه مکمل کتلی شئ دغه ټول دي تاسو دې ته پیغامونه هم لیکلی شئ کوم شی ترې اخلئ کوم شی تاسو چا خرڅوئ په دې کې مکمل معلومات تاسو ته لیکلي دي دغه ټول کتلی شئ او د دوی کسب چې کوم دی هغه هم لیکلی دی مثلا دا ویب سایټ ډیزاینر دی او دوم چې دغه د لوګو ډیزاینر دی دا ډیجیټل کرنسۍ متخصص دی دوستانو دغه یو تاسو کتلی شئ سوداګریز سلاکار دی د انګلیسي متن ژباړن دی دوستانو دغه تاسو کتلی شئ مکمل دی رهنمایي معلوماتو سلاکار دی دغه ټول دی د ګرافیک ډیزاین ښوونکی دی دغه ټول مکمل معلومات دی په دې کې دوستانو دوی لیکلي دي تاسو هم کولی شئ دې ته میسیجونه وکړئ چې تاسو غواړئ ترې واخلئ او دغه هم دوستانو تاسو کتلی شئ دغه کاري ټیمونه دي په دې کې هم د دوی کاري ټیمونه چې کوم دی هغه ایکسپانه دی همداشانتې نور دي دغه ټول دوی هم دلته لیکلي دغه کندهار دی درې غړي لري د بدخشان د درې غړي لري د کابل د درې غړي لري دغه ټول مکمل په دې کې معلومات شته دي نو په دې کې به تاسو کار کوئ په دې کې به شیان اخلئ خرڅوئ به تر څنګ په هر ریفرل راوصل لکه تاسو چې ما وښودل چې په ریفرل راوصلو باندې هم تاسو ته 100 افغانۍ دوستانو درکوي چې یو چا ته بلنه ولیږئ او تاسو خپل دغه ریفرل ورکئ تاسو په هر ریفرل باندې 100 افغانۍ درکوي دوستانو چې زه راځم دلته اکاونټ جوړول دي په دې کې دغه اکاونټ جوړول هم شته دي په دې کې تاسو باټو هم دی زما باټو باندې چې کلیک واخلئ په دې کې زما سره نه تایید شوی حساب چې د 40 افغانۍ دی دوستانو نو پیسې اضافه کول دي د پیسو لیږل دي دغه مختلف یعنې ډېرې کیسې پکې دي دوستانو په دې کې د دوی په اړه مکمل شرایط دي که نه د دوی په اړه کوم شرایط او توضیحات چې دي په دې باندې چې کلیک واخلئ نو تاسو به دغه مکمل د دوی کومې مادې دي دغه پښتو ژبه باندې دغه ټولې به تاسو ولولئ نو په دې باندې مې پوهېږه چې دغه اپلیکیشن کې څنګه کار وکړو د څه لپاره استعمالیږي مکمله طریقه تاسو په دغه معلوماتو کې بیا دوستانو کتلی شئ نو دا چې ویډیو اوږده نه شي زه ویډیو دوستانو نوره نه اوږدوم دغه په اړه د دوی مکمل معلومات دي ټول کولی شئ د دوی سره په رابطه کې هم شئ دوی ته میسیج هم وکړئ نو دوی ته همدې ځای که خوښوي مې لایک او له نورو